بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف إذا رأى دابته نركض فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة فآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن أو نزلت على القرآن. رواه الترمذي، حديث حسن صحيح. وكذا عن أبي درداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من دجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، زما مسلمانان ورونو، زما د اسلام او د کلمې ورونو، الله تعالی مو په خپل ټول دینی اوامرو کې سره ما کامیاب لره او الہ العالمین هغه لار موږ تاسو ته هدایت کوم چې د قرآن او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده. ورونو په سره اخلاص کوي او په اخلاص باندې مسجد ته راځي، په اخلاص باندې مونږ کوي، خلوص الدین د الله تعالی محبت پکې پیدا کیږي او د الله تعالی محبت سره ښې لارو ته بوځي او په دنیا کې د سعادت خاوند کوي او په آخرت کې د جنت. او دا لاره په خپله باندې الله جل جلاله فرمایي چې هر څوک چې زه ګمراه کړم هېڅوک یې نشي برابروی په لاره باندې، او چاته چې زه هدایت وکړم هېڅوک نشته دی چې هغه د هدایت نه مني. نو کوم یو چې د هدایت خلک دي هغه الله جل جلاله ارزوي. او انسان همیش د پاره په 2 شیانو باندې ډېر زیات ازمایي. د پیغمبرانو خاصه دا ده چې صبر او منځ کول. واستعینوا بالصبر والصلاة. صبر مخکې دی د صلات نه، او د صلات نه مهم شی الله ته بل نشته دی. صبر هغه شي ته ویلی کېږي. عمر رضی الله عنه تعریف کوي د صبر، وایي صبر هغه څه دي چې په هغې باندې مصیبت راشي او د الله د رضا باندې هغه خپله رضا ښکاره کړي. او بل صبر هغه څه ته ویلی کېږي کله چې ته محرمات او ټول هغه ښه څیزونه ګوري او د هغې نه د الله د نامه دپاره منې شي، نو دې ته صبر ویلی کېږي. او د انبیاو خپله د صبر او د حوصلې عبادت هغوی ډېر زیات کم، مثلا 1 ساعت یا 2 ساعته به عبادت کوم، اما صبر هغوی سره 40 ګنټې ورسره وو. هغه په دې معنا باندې چې وهل به خوړل، ټکول به خوړل، تکلیفونه به تېرول. نوح علیه السلام 900 کاله په وهلو او په ټکولو تېر کړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل 30 کاله عمر کې په هر ځای کې وهل شوی، کنځلې ورته شوي، بدې ردې ورته ویل شوي، غاښونه یې شهیدان شوي، حلقې په دې مخ کې ننوتي، دغه ټول تکلیفونه، توهینونه، مسخرې ټولې لیدلي. ایوب علیه السلام ټول عمر ناجوړه و، چینجي د ځان کړي و. یوسف علیه السلام په کوی کې پروت و، په زندان کې پروت و. په هر صورت باندې یعقوب علیه السلام د خپل زوی لپاره همیش لپاره ژړل. داسې په ټوله لوط علیه السلام خپل قوم، خپل کورنۍ یې د لاسه ورکړه.
داسې ټول کوم یو پیغمبران چې 900 او 1000 کاله او 200 کاله او 300 کاله ابراهیم خلیل الله وګوره هغې په اور کې ورځ یو شپې تېرې کړي د یو ظالم تیتوس باچا سره مخامخ شو د حیا دپاره مکې معظمې ته منډې ترړې جوړې کړې د هغې دغه ټول د صبر اندازه وه او د اسماعیل ذبیح الله ته وګوره خپله ځان یې دې ته حاضر کړه چې ما حلال کا د پیغمبرانو خاصه صبر دی او کوم یو انسان ته چې د دې خاصې نه یو څه فکر یو حصه ورکول شوي وي هغه سړی کامیابېږي او هر وخت د الله تعالی په دربار کې د صبر جایزه ډېره اوچته ده د هر څه نه بیا د هغې نه وروسته بیا مونځ دی نو فلهذا د صبر ورکول نن چې زه تاسو ته کومه یو قصه به بیانوم او کوم څه درته ویمه نو هغه د اصحاب کهف په نامه باندې یادېږي اصحاب کهف یعنی صاحبان خاوندان د غار او یا د کهف د هغې دغه آیاتونه چې ما ولوستل نو فرمایي الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې نحن نقص علیک نبأهم دا صورت تقریبا 40 آیات د دې کهف د قصې دي خو زه تاسو ته داسې اورون چې نحن نقص علیک څو آیاتونه درته د نمونې په ډول یم د نور وخت نشته الله جل جلاله فرمایي نحن نقص علیک نبأهم بالحق زه تا ته قصه کوم د هغې خبر بالحق چې هغه حق دی محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي ټلیفونونه خاموش دی خدای مو بخښه احصى لما لبثوا امدا نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم و یو څو ځوانان او زلمین نوجوانان آمنوا ایمان راوړی بربهم په الله باندې وزدناهم او الله تعالی دوی ته زیاته کړه هدن لاره نیغه وربطنا على قلوبهم اذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض او د دوی زړونه وتړل شو د الله تعالی دپاره اذا قاموا او دوی ودرېدل په څه شي باندې فقالوا ویل داسې ربنا رب السماوات والارض زمونږ رب هغه څوک دی چې هغه د اسمانونو رب دی او د ځمکو رب دی لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شطط او که مونږ بل یو اله او خدای استعمال کو او راوړو نو مونږ به خبره کړې وي د بې عقلۍ او د کمکلتوب خبره به مو کړې وي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله دا زمونږ قوم دی چې بدون د الله جل جلاله نه بل یو نور خدایان نیولي دي نور الهان نیولي دي بت پرست شوي دي لولا یأتون علیهم بسلطان بین او دو هیڅ کله نشي راوړلی او نه به راوړي دوی او راوړی نشي دوی هیڅ دلیل د دې لپاره چې د بینات او د دې بیان ورکړي او دا ښکاره کړي چې دا زموږ خدایان حق دي دلیل نه لري بې دلیل یې پرستش کوي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب او الله جل فمن أظلم هغه چا چې ظلم وکړو ممن افترى دروغ وکړل على الله په الله باندې کذبا په دروغو سره افتراء وکړه او دروغ یې ویل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله او دوی الله تعالی لرې کړه جدا شو د خپل قومنا وما يعبدون وعبادتك إلا الله الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم دوی راغلل هغه غار ته رهبري شو د الله د طرفنا ينشر لكم ربكم من رحمته الله ورباندې رحمت ډېره پراخي وکړه ويهيئ لهم من امركم مرفقا او الله تعالی د دوی امر او کوم یو کار چې و دین چې په هغې کې ورته ډېره زیاته فراخي او سهولت راوړي د دې شان نزول کې داسې وایي چې حضور صلی الله علیه وسلم کله مشرکینو د مکې ته او همدارنګې کوم یو الچیان او کوم یو سفیران به چې د نورو قومونو راتله نو هغوی راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکینو لاړه یو څو کسان وفد لاړه هیئت لاړه مدینې منورې ته په مدینه منوره کې بني قریظه بني قینقاع او د خیبر یهودان هلته دیره او میشته وو هغو د کتاب خاوندانو د تورات او عالمانو او پویو نو دوی ورته دا هیئت ولیږه چې ورشئ موږ د دې محمد صلی الله علیه وسلم نه فتنګ شوي یو هغوی سره څه مصلحت وکړئ چې دا رښتیا دی چې دلته راغلی او که نه
نو دا وفد او د هیئت چې کله ورغې هغو ورته وویل چې تاسو به د پیغمبر نه به داسې 3 سوالونه به وکړئ د هغو په کتاب کې نوشته و د دې پیشبیني شوې وه ورته اول سوال به ترې دا وکړئ چې اصحاب کهف څوک دي دویم سوال به ورنه دا وکړئ چې ذوالقرنین څوک دی او دریم سوال به ورنه دا وکړئ چې روح څه دی او ځینې تفسیرونو کې دا وایي چې ورنه به دا سوال وکړئ چې خضر بابا چاته دی او څوک دی دا 3 سوالونه به ورنه وکړئ دا 3 واړه مفسرین را اخلي نو دا کافر چې کله راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانږدې شو او ورته یې وویل چې موږ به تا هله ومنو په دې باندې چې ته رښتیا هم په رښتونو باندې پیغمبر یې نو موږ به تا ته داسې وکړو چې ته زموږ سوالونه جواب کړو هغه ورته ویل وکړئ سوالونه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي ذوالقرنین څوک دی اصحاب کهف والرقیم څوک دي او روح څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سبا به درته زه د دې جواب ووایم الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ونه ښوده سبا ته 15 ورځې وحی ماتل شو او یا زیاته ماتل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ټول مشرکینو خنداګانې شروع کړې ټول یهودان چې زموږ د سوال د جواب نه دی په 15 ورځ ورته الله جل جلاله ورته ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا هیڅ وخت دا مه وایه چې زه د دې کوونکی یم سبا ته به درته هر څه جوړ کړم ولې سبا ته مه وایه چاته الا ان یشاء الله مګر ته به وایې چې ان شاء الله کله چې ان شاء الله وویله بیا به تا ته زه ټول کارونه اسان کړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان شاء الله ایره شوې وه نو ورته دا خپله پیغمبر ته دا تنبیه وکړه چې 15 ورځې د وحی ماتل او دې وخت کې به دوی مسخرې کول په هر صورت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جواب ویو او قصه د اصحاب کهف داسې شروع شوه د دوی یو پادشاه و هغه ډېر ظالم پادشاه و دلته دین مسیحي او نصاراو دینو او دا پادشاه دقیانوس نومېده دا ډېر یو ظالم پاچا و دا بت پرست و او د دې بوتان ډېر زیات خوښ و او دې بوتانو ته به یې میله کوله په یوه ورځ باندې دو میلې ته ووته او څومره حلالي او څومره نظرونه به وچي دا به یې ټول بوتانو ته وړاندې کوله ډېره لویه میله ولګېده په دې میله کې چې دوی ولیدل یو څو کسان ځوانان یوې ونې ته لاړه او پناه یې ویوړه او د ونې لاندې کېناسته یو ځوان کېناست ورپسې یو بل زلمی او ځوان ورپسې یو بل ځوان زلمی لاړ څو زلمیان لاړه هلته ونې لاندې کېناسته یو د بل سره اوس دا نه وایي چې ته څه لپاره راغلی او زه څه لپاره ځکه که وویل شي نه باید چې دقیانوس ته څوک شیطاني ونه کړي چې دا د بتانو خلاف دي او هغه ظالم پاچا دی مړه کوي خلک یو څه وخت تېر شو نو ټولو رنګونه د غم نه ډک وو نو ورو ورو یو سړي ورنه طبیعه ورنه ملګري ورنه پوښتنه وکړه راځئ چې خبرې وکړو که نه څنګه راغلي یې هغې داسې یو خبرو باندې داسې یو مقدمه ورته کېښودله چې ویل چې دغه بوتان زموږ نه دي خوښ دی بل ورته ویل زه هم په همدې فکر راغلی یم بل ورته ویل زه هم په همدې فکر راغلی یم او وایي څه وکړو وایي راځئ ځان ته موږ د الله تعالی عبادت کوو هېڅوک د دې نه بل څوک نشو ګڼلی بې د الله نه او الله موږ عبادت کوو ځکه الله یو دی نو ځکه په دې آیات شریف کې هم ورته ویلي چې موږ د هغه اله عبادت کوو کوم چې د ځمکو او د اسمان خاوند دی د بل دومره بوتانو نه کوو دا زموږ عقل نه مني بالاخره دو ځان ته د یو ناستې د عبادت ځای جوړ کړ پادشاه ته اطلاع وشوه چې دغه زلمین ستا مخالف دي او دې ځای کې ناست دي پادشاه را وغوښتل ورته ویل راشئ کله چې راغی نو دوی چې کله راغله ورته نو اوس دوی داسې فکر نه کوي چې بادشاه خو ظالم دی سړی وژني بادشاه ورته ویل تاسو ولې داسې څه کوئ هغه ورته ویل موږ الله او د الله پرستش کوو هغه د دې ټول جهان مالک دی او موږ بوتان نه پرستش کوو هېڅ وخت دغسې په ژبه باندې څه چې وو هغه رښتیا خبرې په ژبه باندې راغلي هېڅ ترس او ویره یې ونه کړه د دې نه چې پادشاه به موږ مړه کړي کله چې دا راغله نو د دې ځوانۍ ته یې وکاته او دا ټول د سردارانو بچي وو د مشرانو خلکو بچي وو د شهزادګانو په لحاظه دلته چې پادشاه بې جوابه شو نو ورته یې ویل چې ښه زه تاسو مړه کوم خو تاسو ته دومره فرصت در کوم چې لاړ شئ او یوه هفته یا 10 ورځې بعد به راشئ ما ته به صحیح خبره وکړئ که چېرته تاسو په همدې دین وایي زه به مړه کړم او که چېرته نه وای په دې دین باندې نو زه به تاسو وبخم او ما سره به دین قبلوئ دوی چې ووتل نو یو بل سره یې مصلحت وکړ چې فرصت دا دی چې دا مونږ مړ کوي دا پاچا مونږ د دین نه نه ګرځېږو راځئ چې د صحرا لاره ونیسو د غره لاره ونیسو دا خلک روان شو په غره پسې داسې غره ته ورسېدل د یو کهف او یو غار یې ولیدل د هغه غار
څوک نومونه اخلي چې دا غرناطه کې دی او څوک یې اندلس کې دی او څوک یې اسیای صغیر کې دی او دا د عطیه او د عباس رضی الله عنه روایت دی او څوک چې په قسم ښار کې دی روم کې تفسیر ساوی لیکي چې هغه په روم کې دی او ځینې وایي چې د ایلا او عقبه سره نږدې دی دا غار او ځینې ابوالکلام آزاد په خپل تفسیر کې لیکي چې ټپرا په نامه باندې یو ځای دی په هغې ځای کې دی او دې ټپرا ته عربان بتر وایي او رقیم ورته وایي نو دا په هغې ځای کې دی او د ښار نوم چې دی افسوس او یا ترتوس دی دا د هغه ځایونو نومونه دي یا کېدلی شي چې درې غارونه هم دې ته ورته وو او دا ځکه راویان داسې نه وایي چې ځکه قرآن عظیم الشان کې د دې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او نو ورته ضرورت شته دی په لهذا دا ځوانان په دې غار کې دیره شو او دې غار کې څو وختونه تیر کړل کله چې یو څه وخت تیر کړ نو دوی خو خپل عبادت کو دوی پس یو سپی را روان او دغه سپی چې را روان نو دوی سپی ډېر زیات لرې کړ خو دې سپي دومره اندازې پورې مقاومت وکړ چې دوی په دې باندې پوه کړه چې که تاسو چېرته وده کېږئ نو زه به پیاره او ګزمه کومه زه به تاسو دپاره دا ساتنه کوم او زه به تاسو سره ملګری یم او په هېڅ وخت کې د تاسو نه جدا کېدلی نه شم هر څومره وهل ټکول هر څومره لرې کول دې سپي ته چې وکړه دا لانړه سوال دلته پیدا کېږي چې په قرآن عظیم الشان کې وایي چې سپی خو ساتل پکار نه دي د مسیح علیه السلام په دین کې د سپي حراموالی نه راغلی دا یو او دویم دا دی چې دو کې اوس ځینې خلک مالداره خلک وو هغه مالدارۍ دپاره سپی ساتل هم جایز دی نو فلهذا دوی به د مالدارۍ دپاره بیا دا سپی ساتلی خو سپی ورسره راغی دوی په دې کهف او په دې غار کې دیره شو الله جل جلاله د دوی نه روحونه واغستل په دې خپل عبادت کې او دوی داسې سملول سترګې غړولې ویښ وو او خلکو به داسې فکر کوي چې دا ویښ دي په دې غار کې دوی وده شوي او وده په داسې ترتیب باندې و چې الله جل جلاله په دې قرآن عظیم شان کې وایي چې زه د دوی اړخونه بدلوم اړخ بیا بدلو چې یو اړخ وروست نشي خراب نشي او الله جل جلاله په دې قصه کې وایي چې ما شمس ته دا زما د قدرت نښه وه ما لمر ته دا حکم وکړ چې ته به په هېڅ ترتیب باندې دې ته خپلې شعاع نه ننباسې وړانګې به دې نه ننوځي دننه په بغار کې ځکه چې دوی خراب نه کړي جامې ورستې نه شي او دوی ته تکلیف پیدا نه شي نو جنوب کې به راته او شمال کې به راته پرېوته بیا په شمال طرف کې او ختل به د غرب جنوب طرف کې او دا د یو د کرامت نښه وه او یا دا چې دغه د غار خوله شمال طرف ته وه دوی باندې نه لګېده په هر صورت باندې دوی ته لمر هم نشو ننوتلی دوی ارام اوده شو ارام دې دپاره اوده شو چې دلته اوس د وده کېدو خو وخت تېرېږي دلته قرآن عظیم الشان کې داسې فرمایي فلبثوا فی کهفهم 300 سنین وزادوهم 9 دوی اوسېدل په دې کهف کې دا اوده شو په دې غار کې 900 کاله او 9 په دې باندې زیات یعنې 9 کاله زیات په دې باندې او ځینې مفسرین دا وایي چې دې د عیسوي کال کې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم 580 کې پیدا شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو نه 20 کاله مخکې دا واقعه پېښه شوې ده بالاخره دې ټولو خلکو دا ومنله چې دا 300 کاله په دې غار کې اوده دي اوس خبر دا او شپې داسې ناست دی چې په دواړو خپو باندې او ګوري مخامخ لکه سړی چې پیره کوي لکه څنګه چې سپی د کور په مخ کې کښېني او پیره کوي او ناست دی پیردار غوندې یو باډیګارډ غوندې په هماغه ترتیب باندې دا سپی ناست دی اوس دا سپی ناست دی دې ته سپی هم همدا وایي چې زه دلته باید ناست یم او همدا کار کوم ځکه سپی نه دی تللی دی او همدې دپاره راغلی دی سیقولون 3 رابعهم خلک وایي چې دا 3 کسه او څلورم یې کلبهم سپی ويقولون 5 او ځینې خلک وایي چې دا 5 کسه سادسهم کلبهم شپږم د دې سپی رجمن وی دا هغه د کاڼو ایشتل دي غلطه خبره ده ځکه څه ضرورت نه لري دې شیانو ته بالغیب دا رجمن په غیب خبرې کول دي یعنې کوم قرآن کې معلومات نشته تورات او انجیل کې نشته ولهذا تاسو ولې دا د غیب خبرې کوئ ویقولون 7 وثامنهم کلبهم او ویلي ځینې خلک دا وایي چې 7 کسه او اتم سپی قل ربي أعلم بعدتهم الله الذي بعلم ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم توي إلا قليلا فلا تماري إلا مراء ظاهرا
او دې باندې هیڅوک نه پوهېږي خو ته دې کې بحث مه کوه د چا نه فتوا مه غواړه ضرورت نشته دې باندې زموږ د عقیدې کوم ربط نشته فلهذا لسو که شلو که دریو که څلورو خو ابن عباس رضی الله عنه اکثریت دا وایي چې دا اووه کسانو او سپی د دوی ځکه د قرآن د دې الفاظو نه دوی وباسي چې دلته واو عاطفه راغلې ده او رجما مخکې ترې راغلی دی او سبعة په اخر کې راغلی دی او د دې نور اعداد نه دی تیر شوی سبعة د اووه نه اخواته نه دی تیر شوی فلهذا کېدلی شي چې همدا اووه کسان وي او په همدې باندې علماو مفسرینو فتوا هم ورکړې ده چې دا اووه کسانو دلته وده شو 300 کاله دوی باندې تېر 309 کاله په دې غار کې وو یو وخت دوی 309 کاله بعد راجګېږي یو تر بله سره مباحثه کوي څه حال دی څومره وخت وایي دا ولې وده شوي یې دوی داسې فکر کوي دوی چې راتله په هغه وخت کې دوی د ورځې سهار او کله چې دوی راویښېدل نو ماښام نو د یو بل ته وویل چې اوس کېدلی شي موږ سهار وده شوي یو او اوس ماښام راپاڅېږو راویښ شو نو هغه ورته وایي چې ماښام هغه بل وایي چې نه د دې ورځې یو څه حصه موږ وده شوي یو موږ دا 300 هېڅ فکر هم نه کوي 300 څو کاله وده شوي نو اوس د دوی دا تازه دي هماغسې عین شکل باندې دي جامې هر څه برابر دي مخونه یې هماغسې تر و تازه دي هېڅ تکلیف دوړه ګرد هېڅ شی په دوی باندې نشته نو دوی ځکه وایي چې موږ یوه ورځ یا نیمه ورځ وده شوي یو ستړي وو ستومانه دلته وده شو اوس وایي چې دې بحثونه ته دوی خپلو منځونو کې پرېږدئ بحثونه مه کوئ ای ځوانانو ولېږئ یو سړی چې موږ وږي چې د ښار نه یو څه ډوډۍ یو شی موږ ته راوړي نو وایي تملیخا یو ملګری خپل ولیږه او ورته وایي چې ته ښار ته ورسېدې نو په ښار کې به نه وې چې موږ دا فلاني و فلاني چې موږ تللي وو دغه ته غار ته ځکه غار معلوم و پادشاه چې کله دا ولیدل چې تښتېدلي دي نو د دې غار خدای ورپسې وتړله او بند یې کړه چې همدلته مړه شي او بیا راونوځي نو اوس دې وایي تملیخا ته چې ته دا پیسې واخله ځان سره او ښار ته لاړ شه دوی خو فکر نه کوي چې موږ باندې څومره کلونه تېر شوي د ښار وضع بدله ده تعمیرونه بدل دي زینه بدل دي مشاهدات بدل شوي دي ژبه باندې چا سره نه پوهېږي بلاخره ورغی د یو روټو والا ته یو نانبوی ته ورغی ورته یې ما ته د دې روټۍ راکړه هغه چې دا پیسه وکته چې دا د سپینو پیسه ده او دا د دقیانوس د وخت پیسه ده او د هغې نه 309 کاله تېر شوي دي دا پیسه د کوم نه ورته دا یې د کومه کړه هغه ورته ویل دا زما خپله پیسه ده وایي ستا خپله نه ده تا خزانه بیا مې ته موږ ته خزانه وښایه ځکه تا دا سپینه پیسې د کوم ځای نه راوړې دا خو ستا پیسه نه ده بالاخره یو دکاندار بل دکاندار شور المغال جوړ شو پادشاه پورې خبره ورسېده دې وخت کې پادشاه چې دی بیدوسیس دی دا مسیحي او خداپرست انسان دی کومه چې مسیحیان نو او اهل شرک خلکو هغوی به ورته ویلې چې موږ ته یو دلیل راوړه چې آخرت کې سړی ژوندی کېږي دې پادشاه الله ته ګڼل یا الله یوه معجزه یو نښانه ماته پیدا کړي چې دا خلک په قیامت باندې او بیا ژوندي کېدو باندې ایمان راوړي دا خو ما سره یو بله جګړه وشوه نو بالاخره دې پادشاه ته چې ورسېده ورته زه تملیخا یم دایمه یو ځل الله یو وارې چغ کړي یا الله تا زما عرض واورېد ورته کوم ځای کې اوسېږو وایي دې غار کې اوسېږو هله وزیران رئیسان ټول ښار روان شو دو سره غار خولې طرف ته نو دې تملیخا ورته تاسو دلته ودرېږئ چې زه یو ځلې هلته لاړ شم هغه خپلو ملګرو ته ویم دفتن که تاسو ورشئ هغه وایي دا کافر پاچا دی موږ پسې راغی نو ما ته یې ځکه ویلي دي چې ته احتیاط کوه چې کافر پاچا دې ونیسي یا به دې په خپل دین کې داخل کړي او یا به موږ هم ټول رجم کړي او سنسار به کړي نو اوس ته داسې وکړه چې خپل حال ووایه دوی ورته ویل تاسو لږ صبر وکړئ چې زه ورسېدم نو چې کله ورسېدم نو زه به تاسو ته بیا خپلو ملګرو ته احوال ورکړم ځینې روایتونه دا وایي چې پادشاه ورسېده دا خلک ورته راجب شو ستړي مشي یې ورسره وکړه بعد د هغې نه دوی چې ننواته غار ته الله جل جلاله بېرته مړه کړ دې ټولو خلکو ولیدل چې دا خلک راژوندي شوي دي او د دې تاریخ یې ولېستو اصحاب الکهف والرقیم د یهودو دا پوښتنه وه رقیم دا هغه لوحو ته ویلی کېږي هغه تختو ته چې د دوی ټول هغه ګزارشات په دې باندې لیکلي نوم د پلار نوم پوره ادرس شهرت پرې لیکل شوی هغه د رقیم څوک وایي چې دا په خپله باندې پادشاه لیکلي وو چې دفتر کې دا تختې پرتې وي چې دا مجرمان هر چا ګیر کړه او راووته نو بیا دلته سپاري او ځینې وایي چې په دربار کې 2 مسلمانانو هغې دا لوحې ولیکلې دا یې د یو مسو په صندوق کې بندې کړي بیا چې کله دا دیوال کېده غار ته نو دې دیوال کې دا کېښودې کله چې دا پادشاه دا د غار خوله ورانه کړه نو هغه صندوق راووته اصحاب الرقیم دې ته وایي چې هغه تختې لیکل شوې او د دو شهرت ورباندې و
په لهذا دلته بادشاه دې ټولو خلکو ته وویل چې وګورئ زما خبره صحیح ده او که ستاسو خبره صحیح ده. نو ټولو خلکو ویل چې رښتیا هم ستا خبره صحیح ده. والبعث بعد الموت، وروسته د مرګ نه ژوند نه مرګ حق دی او وروسته د مرګ نه بیا ژوند حق دی. په دې باندې ټولو ایمان راوړ. دلته بیا مخالف شو سره دواړه، څه چې مشرکان او څه چې مسلمانان. چې دلته موږ یو مشرکانو دلته یو بنا او یو تعمیر جوړو، بادشاه ورته نه هغه چا سره چې امر او ابو زور وشو دلته به مسجد جوړو، عبادت خانه به جوړو، مسجد پرې جوړ کړو او دا سپی هم ورسره. د مصر یو عالم په دې تفسیرونو کې لیکي او وعظ کوي خلکو ته، ورته ای خلکو واورئ دا د فن نه ډکه کیسه ټوله فن دی، خو هغه سپی چې د دې خلکو سره تللی و الله جل جلاله په قرآن کې ذکر کړی دی او په جنت کې به وي. نو اوس تاسو وایئ چې یو الفت د خدای سره او د خدای د دوستانو سره یو سپی کوي دومره اندازې پورې نازیږي او درجې دومره اوچتېږي. آیا که تاسو د خدای سره محبت وکړئ څومره به اوچت شئ او څومره به مخکې لاړ شئ. نو اوس د یو حیوان محبت هغه تر کوم ځایه پورې ورسوو، که تاسو محبت وکړئ د الله سره تر کوم ځایه پورې به ورسېږئ. دا موضوع تر اوسه پاتې شوه او قریشو ته جوابونه وویل شو، خلاصه شوه. نو بعد د هغې نه بیا دغه نیک بادشاه بېدودیس اسلام ته دومره زیات خدمت وکړو. د دوی نومونه د اصحاب کهف ځینې مفسرین وایي مقصد ملا تملحه، مرتونس، نیونیونس، ساریونس او زونوانس او تعفینوس د دوی نومونه، او د سپي نوم یې قطمیرو. تفسیر ابن کثیر لیکي د سپي نوم قطمیرو. او دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسوي پیړۍ سره نږدې پیدا شوي دي. الله جل جلاله دوی ته دومره اجر او عزت ورکړه د خدای د نامه لپاره. څوک چې الله تعالی په زړه کې یادوي پناه ورته په یو اسان ځای کې هم ورکوي، په یوه ځمکه کې هم ورکوي. څوک چې د الله نه لرې وي، نه ونه او نه تعمیر او نه پیسې او نه موټر او نه غرونه او نه بحرونه پناه نشي ورکولی، ورته کشتۍ ورته پناه نشي ورکولی، ځمکه ورته پناه نشي ورکولی. ځمکه یې په خپله باندې راکاږي، اسمان نه پرې کاڼي ورېږي. خو که د خدای په پناه کې شي، په یو غار کې نمونه د ټولو خلکو دنیا دپاره شي. او 350 کاله ساتلی وو او په همدې ترتیب باندې الله جل جلاله بېرته تازه ژوندي کړه او ټولو خلکو ته یې خپله نمونه وښوده. نو اوس مونږ ویو چې وروسته ژوندي کېږو، الله ته ورځو، الله ته مرتب دی، انا لله و انا الیه راجعون، هغه ته ورراجع کېږو. ای خلکو ځان سره څه ویسو، څه وویو ځان سره؟ دې باندې خو یقین دی چې ژوندي شو او زموږ کتابونه دا وایي، قرآن د دې نه ډک دی، دعاګانو نه د عباداتو نه ډک دی، صبر او صلات نه ډک دی. خو مونږ څومره اندازې پورې د دې اجراءات وکړو او الله هم څومره خوشحاله کړه. او که نه ټول عمر رانه خفه دی، او که نه خپل ځان ته هر څه ویو او بل څوک نه منو. وګورئ ورونو، یو ښوونکی، یو معلم او یو عالم او یو امام داسې مثال لري علما وایي لکه د یوې شمعې، لکه د یو ډیوې. خپل ځان سیزي خو تاسو ته هر څه اورئ، خپل وخت ضایع کوي خو تاسو ته هر څه اورئ. ستاسو دپاره درس و تعلیم وایي 14 کاله 18 کاله 22 کاله تېروي خو تاسو ته هر څه وایي. اوس وګورئ د یو عالم سوځېدو ته خپل ځان عمر هر څه وسوځول، دا انرژي وګورئ، دا خپل ځان مصرفوي خو تا ته رڼا راوړي. شمعه تا ته ځان مصرفوي خو راوړي. یو ښوونکی، یو معلم خلکو ته لاره ښیي خو خپل ځان سوځوي. ای ورونو، ولې د قدر په سترګه نه ګورئ دې خلکو ته؟ ولې نه ویل داسې چې یا الله ته موږ د دوی پیروان جوړ کړي، یا الله موږ د دوی مقتدیان جوړ کړي، یا الله موږ ته د دوی د درس د زده کولو توفیق راکړي، ای خدای موږ ته اخلاص راکړي، ای الله موږ په هغه لار روان کړي په کومه چې ستا پیغمبران ته دي، او موږ ته صبر او صلاح، منځ او صبر زموږ جامه وګرځوي لکه د پیغمبرانو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.